الحمدلله سوا خو ډېر ښایسته ځای دی موږ ته خو د دې ځای رامعلومېږي نه زموږ اول وار دی موږ چې مخ ته ځو د هغه رقم ښایسته ښایسته ځایونه موږ ته وایې د سوات د خلکو په حواله به راته څه وایې د سوات خلک څنګه دي ستا په نظر ډېر ښکلي خلک دي ډېر ښه خلک دي مهمان نواز خلک دي دوستان چې کوم علاقې والا دي هغه باید چې راشي دا علاقه وګوري ډېر خوندور علاقه ده ډېر ښایسته علاقه ده باید چې هر څوک د سیاحت دپاره پاکستان زما خو اولنی ځل دی چې زه راغلی یم او کلام ته لاړم او اوس رالو مدین ته او ډېر ښکلی ځای دی چې راغلي وو هغه بالکل دا رقم دغه نه و لکه اوس چې کوم بیړباړ رش دی او دنیا راغلې ده ډېر زبردست خوند کوي ډېر ډیولپمنټ شوی پیمانې څخه چې دغه روډونه چې دي هغه ښه سم جوړ کړي وایسې قدرتي خوبصورتي خو چې دا هغه ډېره ده بالکل ډېره ده السلام علیکم ګران کتونکو زه یم ستاسو قربان باچا د ایچ پاڼې باچا پیشل نه کتونکو موجود دا ټیم د سوات په ښایسته سیمه مدین کې او بیا راغلي وو چیل ته په ګڼ شمېر سره خلک راغلي د مختلفو سیمو نه نو په ننني پروګرام کې را سره میلمانه دي د کوټې نه راغلي دي ډېر ښایسته مشران دي او په ګڼ شمېر سره راغلي دوی چکر ته دوی تاسو راتخلو چېرې د دې چکر نه وړاندې دوی راغلي یا سوات ته خو به راغلي خو چې د چیل ته راغلي دي څه محسوسوي نو دا مشران سره ولاړ دي دوی چې رسو خبرې اترې کوو د ځای په حواله باندې چې څه تاثرات لري السلام علیکم وعلیکم السلام خپل نوم راته ووایئ کلیم شاه مې نوم دی کوټ څخه تعلق لرو دا راته ووایئ چې تاسو دا کم نن چې راغلي د دې نه څومره موده وړاندې راغلي او یا مکمل راغلي نه وي دا مولنی ځل دی که کله راغلي وو دلته خو زه 15 کاله مخکې راغلی وم 2005 کې نو دا راته ووایئ چې کله 2005 کې راغلی وئ دې ځای ته راغلی وئ 2005 کې حالات څنګه وو دا ښایستونه څنګه وو هر څه به بدل شوي تقریبا 15 کالو شو نو اوس چې راغلی څه محسوسوئ نو اوس خو ډېر ښه خوندور ځای جوړ شوي دي مخکې دا رقم پارکونه نه ولو اوبه وې ښایسته ځایونه وو خو موږ 15 کاله مخکې هم ډېر انجوای کړه اوس چې راغلي اوس ډېر چینج دی ډېر ډیولپمنټ شوی دی او ډېر ښه نوي ځایونه جوړ شوي دي او ډېر ښایسته پارک جوړ شوی دی خلک هم ډېر خوشحاله دي موږ ته هم ډېر خوند راکړ ډېر ملګري به هم دا ټیم ګوري د کوټې ملګري به هم مختلفو سیمونو هغه ملګرو ته څه میسیج ورکول غواړئ کوم ملګري چې دې ځای ته نه دي راغلي څه به ورته ویل غواړئ د خپل طرف موږ غواړو چې باید زموږ دوستان چې کوم علاقې والا دي هغه باید چې راشي دا علاقه وګوري ډېر خوندور علاقه ده ډېر ښایسته علاقه ده باید چې هر څوک د سیاحت دپاره پاکستان کې راوځي پاکستان د علاقې باید چې موږ ګرد وګورو کې بي کې ډېر ښایسته علاقه ده ډېر ښایسته ملک دی نو دا دپاره موږ پکار دی چې موږ خپل ګرد خلک راوځو دا علاقه وګورو ډېره مننه د بل مشر سره خبرې اترې کوو چې د ځای په حواله سوی السلام علیکم وعلیکم السلام خپل نوم راته ووایئ زما نوم چې دی معراج آغا دا تاسو هم د کوټې سره تعلق ساتئ او د کوټ څخه دا راته ووایئ چې مدین کې موجود دی د ټیم یادېږي په چیل باندې ډېر ښایسته ځای دی پارکونه دي پکې ټراوټ میان هم پکې دي په ګڼ شمېر سره خلک راغلي دي ځکه چې وبا خلکو باندې پابندي وه نو ټوریزم راغلي دي په ګڼ شمېر سره دا راته ووایئ چې څه محسوسوي دا ځای در باندې څنګه ولګېد یاره باچا صاحب زما خو اولنی ځل دی چې زه راغلی یم او کلام ته لاړم او اوس رالو مدین ته او ډېر ښکلی ځای دی ډېر ښایسته خلک یې دي ډېر مهمان نوازه خلک دي او موږ چې رالو ډېر خوند یې وکړو نو ډېر زبردسته ځای دی دا راته ووایئ چې ډېر ملګري به ستاسو دا ویډیو ګوري هغه ملګرو ته څه پیغام ورکول غواړئ کوم چې ستاسو په شان سوات ته په بره نه دي راغلي هغه ټول ملګري دي چې چیرې مثلا د پاکستان نه بهر هم دي مسافر دي یا د لې په پاکستان کې دننه دي ما ټول ملګرو ته دا خواست چې راسه تاسو وګورئ دا ښکلي ځایونه وګورئ دا نیچرل بیوټي ده او ښکلي ځایونه دي او ښکلي خلک دي ښکلي انسانان دي ښکلي پښتانه دي مهمان نوازه دي او د میلمنو ډېر خیال ساتي ډېره مننه بل ملګری راسره ولاړ دی د سره هم خبرې اترې کوو چې دې څه تاثرات لري السلام علیکم وعلیکم السلام خپل نوم راته ووایئ فضل الرحمن اچکزی د کوټې تاسو هم د کوټې او د کوټې دا راته ووایئ چې سوات ته چې ته وړاندې راغلي وې د مدین ته یا سوات ته که نه دا اولنی ځل یاره 2008 کې راغلی یم لکه هغه ټیم کې حالات ډېر سره خراب و ګډوډ و چې راغلي وو هغه بالکل دا رقم دغه نه و لکه اوس چې کوم بیړباړ رش دی او دنیا راغلی د ډېر زبردست خوند کوي ډېر ډیولپمنټ شوی دی اوس ډېر چینج راغلی دی 2008 کې بالکل بل حالات اوس ډېر زبردست حالات دي ډېر ښه خوند کوي ماشاءالله سیاحت دپاره دا زه چې وینم دنیا راغلی ده او د دا ځای خلک چې کوم دي هغه خلک هم ډېر ښه دغه سلوک کوي او تر دې ښایسته ځای زه وایم چې په ګر پاکستان کې نشته په سوات کې چې کوم د سوات ایریا ده دا راته ووایئ چې د کوټې د موسم او د دې ځای په موسم کې څه فرق شته څه محسوسوئ یاره موسم خو د دې ځای خو دلته نیچرل بیوټي ده او دلته اوبه شته هلته خو اوبه ودی شی نشته نو د دې موسم ډېر زبردست تر موسم دی هلته خشک موسم دی خو د کوټې ښه موسم دی خو سوات خو چې دی سوات بس د اوټینګ دپاره چې څوک وځي باید چې سوات ته راشي
ډیره مننه سره یو ملګری ولاړ دوی راغلي د پېښور نه نو دغه راته دا وایي چې یاره ما یو هفته وویسته نو د دوی تاثرات پاخلو چې یاره کم زیات وکتو او دا ټایم چې په مدین چیل کې موجود دی څه تاثرات لري نو دوی سره لږې خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم سلام خپل نوم راته ووایي رضوان علي زما نوم دی چې د پېښور نه تعلق ساتم پېښور نه راغلی یم د اختر په دویمه ورځ باندې سوات ته دې په راتلو څومره موده شو یعنې لس ورځې هفته څومره وخت یاره جی هفته وشوه زما چې زه راغلی یم نو دا راته وایي په دې یو هفته کې کم ځایونه دي کو د کالام ګبین جبا کم ځایونو ته پکې لاړې چکر له جی زه دوه پیره کالام ته لاړم او یو پیره ګبین جبې ته تللی یم او دې خوا ینګو ته وایي که څه دې خوا یوې بله علاقه وه هلته لاړو او دې خوا چکر هم ووالو دا راته ووایه چې مختلف قسمه ځایونه دي ګوتو ښه مشهور د ټور ځایونه په دې ټولو ځایونو کې د کوم ځای خوښ شو کالام ګبین جبا مټیلتان وغیره کوم ځای د زیات خوښ شو ګبین جبا مې خوښه شو جی ګبین جبا خوښ شو دا راته ووایه موجود دا ټیم په مدین چیل کې په ګڼ شمېر سره خلک دی تا به ډېر مینوال ګوري نو څه پیغام لري دې ځای کې چې موجود دی دا ځای باندې څنګه ولګېد ډېر ښکلی را باندې ولګېد ډېر ښکلی موسم دی ډېر ښکلي خوړونه دي پکې د سوات علاقه ده ډېر د چکر ځایونه دي پکې ښکلي ښکلي ایچري ده پکې ټراوټ کب میلاویږي او ډېر ښکلی کب هم دی پکې نو دا راته ووایه د سوات د خلکو په حواله به راته څه وایي د سوات خلک څنګه دي ستا په نظر ډېر ښکلي خلک دي ډېر ښه خلک دي مهمان نواز خلک دي بل امیر صاحب را سره ولاړ دوی سره هم خبرې اترې کوو چې دوی څه السلام علیکم وعلیکم السلام سړی خپل نوم راته ووایي پیر محمد تاسو هم د کوټې و موږ هم دا راته ووایي چې دې نه وړاندې سوات ته راغلي که اولنی ځل هم دی یاره د اول وار دی موږ راغلي نو دا راته ووایي چې څه محسوسوئ چیل کې موجود دی دا ټیم مدین چیل چې کوم یادېږي په ګڼ شمېر سره خلک راغلی دی ډېر ملګري به تاسو ګوري څه پیغام د خپل طرفه لرئ دا ځای در باندې څنګه ولګېد یاره بس الحمدلله سوات خو ډېر ښایسته ځای دی موږ ته خو د دې ځای را معلومېږي نه زموږ اول وار دی موږ چې مخ ته ځو دغه رقم ښایسته ځایونه موږ ته راځي سوات خو ډېر ښایسته ځای دی موږ ته ډېر ښه خوند راکوي موږ وګرځېدو الحمدلله ډېر ښه ځای دی ډیره مننه بل ګران مشر را سره ولاړ د سره خبرې اترې کوو د دوی تاثرات اخلو چې څه پیغام لري السلام علیکم وعلیکم السلام خپل نوم راته لږ ووایي نور احمد تاسو هم د کوټې جی د کوټې خو زموږ صوبایي هډ کوارټر ده د کوټې سره نږدې 40 کیلومتر باندې زموږ خپل ډسټریکټ دی پښین ډسټریکټ په هغه کې به د تحصیل برشور دی دغه برشور سره زما تعلق دی دا راته ووایي چې سوات ته په لومبي ځل راغلي که نه دې نه مخکې چې ته راغلي وو نه سوات ته ور مخکې هم راغلي یو موږ څومره موده مخکې راغلي تقریبا داسې شپږ اووه کاله مخکې موږ راغلي وله چې هغه ټایم چا کرایسیز وله هغه ټایم شپږ اووه کاله وړاندې چې راغلي وایي حالات څنګه اوس حالات څنګه دي هغه وخت خو حالات ډېر دغه ولې کشیده وله سره نو موږ چې راغلو موږ څه سیدو شریف پورې راغلی ملک ته مې شپه وکړه بیا ملم جبې ته تللي وو بیا مجلمبې بعد څخه بعد بیا موږ بیرته راشوځو بیا لاړو نو پرون موږ راغلي د وړ مرسې بیا سیدو شریف کې شپه وسوله بیا برای ماښام موږ کلام ته تللي وو نو په کلام کې چې موږ ته ډېر خوند راکړي موږ ډېر انجوای کړي موږ ملګرو هلته مخ خپل کیمپ لګولی وو لیکن ډېر خوندور ځایونه دي ډېر خوندور ځایونه چې موږ په خپل وخت کې تر اوسه پورې نه ولیدلې بالکل نیچرل حالات کې دي هر څه چې دي خلک ډېر کوآپریټ خلک دي ډېر ښه خلک دي هر یو کوچني او ماشوم ته ودرو هغه د چای او د ډوډۍ موږ سال کوي نو ډېر ښه ښکلي خلک دي ډېر ښایسته خلک دي دا راته وایي ډېر ملګري به هم ګوري د کوټې ملګري به هم ګوري مختلف سیمونه به تاسو ملګري ګوري کوم ملګري چې سوات ته نه وي راغلي ستاسو په رنګه بیا خاص کر دې مدین ته دې ځای ته هغو ته څه پیغام لري چې یاره دې ځای ته راشي که څنګه او زه د پیغام کوم ټولو خلکو ته چې کوم خلک بهر ځي بهر ته دغه ګوري چې مطلب هلته په ویزیټو باندې ځي چکرو باندې ځي دغو ته زه دا خواست کوم چې هغه ټول راسي د زموږ خپل علاقه زموږ په خپل په پاکستان کې چې دا کوم سوات ویلي ده کالام دی بیرین دی بدین دا دونې خوبصورت ځایونه دي چې زما خیال چې په ډېر ځایو کې به نه وي نو زه دا ټول خلکو ته دا خواست کوم چې هغه راسي یو وار د ځای د بیوټي او د دې ځای نیچرل کم چې د پوزیشن دی دا ګرد وویني او د دې خلکو د خاص کر د سوات د خلکو نه دا خواست کوم چې دوی د خپل چې د دې کومه بیوټي د کم نیچرل دغه دی هغه برقرار وساتي هم د ویزیټرو سره دا خواست کوم هم چې دا کم واقدار خلک دي د هغه واقدارو خلکو سره خواست کوم چې روډونه سم جوړ کړي روډونه کې ځای کې مشکلات وي اوس موږ د بیران سره راتلو تقریبا 2.5 غنټې موږ په لاین کې ولاړو چې څه ځایونه باندې کار نه وشو نو موږ دا غواړو چې د خواست کو د واقدارو خلکو سره د دې ځای د ام پی څخه د دې ځای د ام پی مان څخه چې دا روډونه چې د هغه سم جوړ کړي وایي قدرتي خوبصورتي خو چې دا هغه ډیره ده بالکل ډیره ده نو د خلکو سره د خواست چې هغه د دې پالنه وکړي د دې بیوټي د دې ځای صفایي اوس مثال کې تور پر دا یو پارک دی په دې پارک کې چې دا کم خلک دا غاڼه د جوړه ده د ګرد خلکو سره دا خواست چې د اول وار د دې ځای د صفایي خیال وساتي او ټول ته زما دا پیغام دی ډیره مننه یو جهان مننه کتونکو دا د کوټې نه راغلي میلمانه چې تاسو واورئ چې د سوات په اړه باندې سوی تر دې د مورګ خپل قربانو بچا ته اجازه د کیمرمن واجد سره په لوی اعلان سپارم د لوی